السلام علیکم ګرانو کتونکو، زما ډېر کتونکي او لیدونکي داسې دي چې هغوی غواړي چې د پښتو د فلم په هکله هغو ته به معلومات ورکړو. بیا زه کوشش کوم داسې خلک پیدا کوم چې د پښتو د فلم په اړوند څه ناڅه معلومات لري. مخامخ چې کومه هستي ناسته ده محترم سیداجان خان چې زه دا کوم چې هر فل مولا او یو درسګاه یو اکیډمي ده او په هر یو مت کې که فلم دی که میوزیک دی موسیقي ده که شاعري ده که اردو ده او که پښتو ده. ما هم کور کې د دې د اردو یو انټرویو کته زموږ یو ملګری دی نیر سرحدي صاحب، زه حیران شوم. هغه خو د اردو د فلم په حواله و خو موږ به خبره کوو د پښتو په فلم باندې. خان جي السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ اول خو تاسو بیمار وئ، خدای دې له روغ صحت ورکړو. خو دا ستاسو دعاګانې څنګه یې اوس مو صحت ښه دی؟ د الله کرم دی. ډېر ښه شوی یم. ښه دی. خو زه په دې ډول خوشحاله یم چې تاسو تشریف راوړو، زما ډېر یادېدی. نو بس هغه ښه وه چې تاسو زما هغه وکړو. ویډیو زړګي نه بل ته لاړې یا چې زما خوښې ستا به ولې ولې به ګرځم. په زموږ هم د ډېر وخت نه اراده وه چې ستاسو د بیمارۍ او د خوب داسې ټایمونه دي نن ما څه تلي چې بس وخت کې ورته وایي چې راغلی دی. خان جي تاسو خو مخکې موږ یو انټرویو نشر کړې وه او نن بیا راځو پښتو فلم انډسټرۍ پلو. جی یو خو دا راته ووایي چې د پښتو دا فلمونه د جوړېدو آغاز خو دا کراچۍ نه وشو که نه؟ شیرخان شیروان او ټوپک زما قانون او داسې فلمونه پښتو فلمونه دا په کراچۍ کې وشو. بیا لاهور ته منتقلي، په لاهور کې دا فلمونه جوړېدل، کومه سټوډیو تاسو که د فلمونو دا شوټینګونه کتلي په کومه سټوډیو کې مو کتلي دي په لاهور کې څومره سټوډیوګانې وې؟ لږ په دې دې خپلو کتونکو سره خبرې وکړي. السلام علیکم ګرانو کتونکو او لیدونکو. زه د حاجي اسلم صاحب ډېر مشهور یم چې هغوی دومره لرې نه راشي او ما سره مطلب زما نه خبرې وکړي. اگر چې زما دومره دغه نشته زه به چونکې که تا علي صاحب به راتلی نه چې ته وټینګي، زه پولیس کې پاتې شوی یم نو زما دا پهلو دي تاسو ته ونه ښیم. زه پولیس اصل کې دا په مفصله انټرویو خو ستاسو شته په هغه. زه پولیس کې پاتې شوی یم نو پولیس کې به خلکو ویلي چې دا پروفان دې ځان ته ساته. مطلب دا دی چې یو ځای کې یو سړی پروفان وي او بل ځای کې هغه فلمي وي. ډېر فرق دی، کنټراست دی. دا بله لاره ده او دا بله لاره ده. دا دوه لارې ملاول ډېر ګران کار دی. خو بس تاسو دعا سره او د یار دوست په دغه سره چې کوم دی څه نه څه زده کړم، مطلب دا دی چې هغه مقدمات کې خبره تاسو د پښتو د فلمونو خبره وکړه نو بېشکه چې میرا مزاج لړپن سے عاشقان آگئے دا یو ګانه وه ده بیمناک کړې وه. نو زما دا مزاج د پخوا نه هېڅ فلم ته مایل و. غنون ستاسو زما مایل و لکه ما په ریډیو اورېدو براډکاسټینګ ما به تاسو منئ چې کومه ډرامه به راغه ما به پخپله ویل چې دا اواز د عمردراز دی، دا د ممتاز علي شاه دی، دا د قادر مولا دی، دا زه پوهېدم دا اوازونه راته نشي زه دومره اواز شناخت وم. او داسې ورسره د پښتو ګانې په څه ډول تاسو ریکارډ کړي دي. مهرباني پیدا کړې ده د کیشور سلطان زړې ګانې، د سلطان بیګم زړې ګانې، د شیر محمد شیري زړې ګانې تاسو زما دې دغه کړې ده او زما هغه شوق پوره کړی دی. نو دا زما شوق و دې سره. بیا پکې راغله سن 1969 راغی یو کم او یو 69 چې راغی نو زما
به اوس په 1970 کې به ریزلټ وځي ها او زه به اوس نوکری یم د پولیسو د پولیسو لا زما ریزلټ نه دی وتی چې چا راته ویل چې په دې میچنای کې شوټینګ شروع دی او د پښتو فلم جوړېږي ها میچنای کې د سید طاهر او د سید جبار مشهور دوه ملکان دي ها. د هغې دا میچنای دا غږ چې وړي پول ده یعنې د دریاب باندې وړي او د میچنای رسټ هاوس دی او ګس طرف ته لاړ ده نو بیا د سید طاهر او د سید جبار حجره ده څه تکړه خلک دي لکه مطلب دا دی هغوی نو موږ سره خو هغه وخت کې زموږ په سیکولر ملتونه م راواخیستله لاړو د سید طاهر حجرې پورې لاړو د سید طاهر ته چا په غوږ کې چې نو د هغه البم ډېر راغلی ها ولیکه سخت مچیز دي هغه مچی په خیر غاړه ګاډه کو د نو دم په دې کې استفان الناس ته ورغراز ته کې د واد الناس ته دا سوري خان دا وخت کې زما ته مرکه و دا فلم د خیبر خونو دا د خبر فلم نو دې ته دې فرانسو دا ویا دا کوم نه استفان به جنم دا کومه ونه لې پکې نه نه وخت به جنم نو یو د به جنم داسې ډېره دوی چې راسي ستوري دا او داسې بعد صورت هغه شوټینګ هم چې څومره پورې زما په وخت کې وشو هغه مو وکتلو زه لاړم کلي ته په دې کې مې زما ریزلټ ووتو او په 2 سپتمبر 1970 کې زما ریزلټ ووتو دا د سوین جماعت دا د 12 ما پاس چې مې پاس کړو دوست د پښتو د فلمونو لکه په ما یو قسم لا سحر او جادوی را باندې چیرې دا خو کتل پکار دي چې داسې شوټینګ مو کتو نه لاسه ورو پیژ لکه دا د ماړه کې ودغه پیدا شو ها وایش تمنا افایش پیدا شو وایش څه پیدا شو چې هغه وخت کې خوارځاني ودیره ده نو په 8 روپے باندې دغه نو دا ریل ګاډي کې با ټیکټ په دې باندې په یوان په دا ور کې د سره باندې روپے 8 روپے باندې یا خدایا 8 روپے باندې کې راستمو لاهور ته میدان اوس پته نه لګي چې لاهور کې لاس نه چاته ها دومره مې ویډیو چې شانور یو سټوډیو دی شانورو شانور نو په دې پارټي کې زه ولاړم دلته شانور وای ما دا هغه کې ناستمو د شانور دغه هغه کې غاړ کې شانور شاینه سید حسین رضی دغه کړی او دا شاو او نور چې کوم دی دا د شانور دا اصل کې دا روپ کې شوري فلم وو دغه دا سټوډیو دا سوزوریو بلوایانو دا بیا دیس کې واغستو بیا ویډیو او دینه دا شانور شو دا په خپل ځای شو چې دا ما اوس مې سو پریډیل ته چرته او دا څه کوي درکای دی دا نو هغه سړي په ورا باندې یو ته تکلیف ما دماغ کې مې خبره دا مالیره ما ته چا ته نه دا پیو چې لا بيقولها ده دي سرکه ده تلافان پلان تلافان پلان دا د سرکه کې او ته دا چې دا د ایوانو سټوډیو کته درته دی دا ایوانو سټوډیو کله تر څو ګوري نو هغه چې یو او دا لا بيقولها دا نو څه چا دا ارس بلکې د یو فلم جوړ کړو د نابټ هغه چې ګوري واسطه رابطه توجای ته وټر دا د جوړ کړو دی فلم دومره پیسې ورته چې دا ایوانو سټوډیو د څنګه چې دا کړو دا یو فلم په یکه والی باندې سټوډیو جوړ کړو شباب سټوډیو جوړ کړو مهتاب فلم ګول کپته والا یا ګول کپته والا دا هر یو سینیټر سټوډیو جوړ کړو بدنام فلم باندې به مورو باندې یې اوس نو والی دا یې د لګانی کوشش نه کړم دا دې جوړ کړو اشفاق ملک باندې فلم باندې AM سټوډیو جوړ کو په بند رول باندې چې
او دا په ځل ته پښتون او دا مجیل او دا د دې یو قسم نزیو دا ایم دې په ټول فلمونه په ایم عزیز تبسم بعض ټول دا مې هغه د وخت یاداشت نو چې دغه ته مې دی هغه څنګه ما دا لا چکه دا لا سو په ما دا نه پیژنې هغه دا کوم کنه انټي کوم کنه چې دا په ګولان دا چې بیا ګولان چې په بدن نه ما چې له کوته ویني چې من باندې په وړاندې د راشي وته سره کې دا چې دا نه باندې چې وګورئ ها وته کته وینو چې څنګه دا دنیا دا تاسو نه کې دغه نه تاسو دا دې پاتې دي هغه لاړه بدننه تاسو مې کوم دا راځي چې دا پر کومه پسنده لنډه کوم سره بل السلام علیکم زه د پیښور او د دې خاندان سره مو بس پولیس کې د کار دی نو ورته ورته نو مخکې ته خبر کړو ما سره شم تاسو سلام وکړم او زه دا شوټینګ او د هول مور ولا او سندي خان له راشه د سوري خان خاوند دوست سندي خان سندي خان نامه و حسین خان حسین خان به دا هغه د باندې کړه د نوم نو ایسته حسین خان نامه و او دا د بشیر جړا وو بشیر جړا یو مشهور جړا د غری بازار د خبر په دا نو بالکل پختونو دا اوس کې بیا په ګونو کې ویل نه راغلو د سنجابه د حسین خان په نوم حسین خان دا د بل څنګه دا د سوري خان نه علاوه بل خدمت مشارع خدمت مشارع هغه قسم جوړ شوی یو څو هغه جوړ شوی حسین خان ته چې ته دی وګرځول حسین خان شپت انچارج هغه د لاسونی او رواني ته چې دغه تراغه مانو دی ودن ټول کې یو باندې دې بیا کول یو دې دا دلته دا په ونیو سټوډیو کې کچالو دا په ونیو په دې ونیو سټوډیو کې چې دا ګټ دی نو دې ګټ سره دی یو سیټ لګولې دي دا څنګه د قیمتي دی هغه دی او چې دم دی او تماچل وړاندې دا د دې څه په دا غوښتل چې باندې اسید دا د خزان د بهار شو دی دا د 1970 خبره تکون دا تاسو د کوو وایي کنه سبب شروع شوی نو به کله خزان دا کنه بهار نو څو به کتل دا کوم پوله د فکر کړه دا واد او امان په په سر کې د تصیب په ستوري کې او بل ورسره پوری شي دا ټول یو دا دوران کې پنځه تاسو په خبرو کې دلته کې د خبر شوټینګ کېدو هغه شو کنه هغه شو هغه کېږي هغه ته دا پرسنټ کې دا د کې سره دا کېږي او بیا د ریلیسټي خدا دلته یو کې تاسو د ماته اسلام کا یې ما باندې شوټینګ دا کته دی او دا نه پس مې بیا سره دا خبر او به مو کله خزان کنه بهار دا هغه تفواره د پای ونو کې او سره واکي دا نوري یو دی نه و دی هغه ستو وایي دا مولانا دا مولانا او ما معلومات واغسته دا وایي اخرستم سو چې هغه تاسو یو فلم او دا او دا کنه خزان کنه بهار دا امان چې کوم دی نو دی کړتو دا خبرې نه ما ورته ویل ما یې د بانکي ګوري هغه د سګورن چې وړا د وړ بیا بس د ځات ما سره دا سیستم کې ایکسایز د سم کې سره هو بیا اسسټنټ کنټرول شو خوري په ورته انسپکټر د کیشو په پروموشن ته اسات ته د دې پلان ته دا و د دلته پیدا شي دلته یو وی شي دلته یو سبا کوم دلته امان خیر راته دا خپل فلم د کوم کول چې د خزان د بهار او د فراد نیاز تل چې مونږ نو جهان دا ټول جهان مو دا موسیقي د زموږ په سات ته دا چې دې نه کوته او دې دا دا د ورمن چې دا کټ شو خبره دا په د دینو شوټو د وګړو شو په موږ ورلاره ما نو په پنجابین په نو دین زبر
په لار کې چې را روان یم ما د یو کس راته وویل چې په شانور سټوډیو کې د موسی خان ګلبنګي شوټینګ دا دې سره بالکل په یوه راغلی اه ګلري رحیم ګل جوړ رحیم ګل د شکردرې او رحیم ګل خټک ما یار ډېر ځان او ډېر ښایسته کتابونه دي لیکلي یو ډېر قابل او تنکار را کسي قابل سړی او ډېر زیات قابل سړی دي په دې ټول کې مقابل وو او دا کریم کولا او ګان به دي کړي هر باندې مولا او دا رحیم ګل خټک نو رحیم ګل خټک هغه جوړ کړی یم لارم سانته به مې څوک پرېږدي حتی اوس غټ جیټ باندې هغه ولاړ دی تاسو پوکه پوکي سره شاپور لالا نامه یې وه شاپور لالا د مردانو شوی دی هغه پوکه چلو ده نو ما هغه ته وویلې شاپور لالا باندې د نن نه ورشو ده پیرا ده زیرو کارتنې او چې پاتول چې بازار باندې کسو د لاور نو بنځه زه ټول په نومېږي د پښتو شوټینګ د درنه دا صفات ځان تړلې دي چې ورکړ کپ کښتاو ځان کې تاسو ته دا ویا صفات ته دی او چې تم دی اما زه اسمي خان وا خیلی اسپیشال خان ما کنه ها یا اسمي خان ما دا کراچۍ نه راغلی ها کراچۍ نه راغلی دا وخت چې سپانس باندې ریلیز شوی وکړه نو نه نو ریلیز کله ریلیز شوی دا نه چې بس توس په بس دا اندرس بوس کی ها دا یعنی د خیبر بم لګي او دغه بم لګي او د خیبر دغه نه پاس لګي په ټول ویلي چې دا هغه به تقسیم شي کله دا سلا چې مدان نه دې کې شک نشته چې سلطان شربانو لومبنه ریلیز شو دا کېده زه هغه ته پته نه ځم چې مخکې نو بوکشه او بس میدان غيور ریلیز شي دا فلم چې کوم دې هغه ليس فانشل باندې او دې پسې very جوړ درې میاشتې پس دا خبر ولګي هغه خو سوپر ډوپر هیټ کړه دا خبر او مصطفی خان ګلمکه د پیسو د وجینا رنګو سره حضور پیسې ویلي چې کوم سړی کابو کړه وخت سره پیسې پاتې چې ته پیسې پیدا کیو یو کال پس مصطفی خان ګلمکه نو هغه پلاف مصطفی خان ګلمکه دا چې موږ نه وکړو بار صورت دیو کې د پولیس کې پاتې شو پولیس کې خیر ټریننګ مې په پاتو چالاک شو ما دغه شو خیر شو دا مې د کوم مې د کوم او دا خلک چې د فلمي دنیا نه وړي دی هغه وخت کستان مو یو چې ګنده نه دی نو کڅ څو تل دا څه شي ها او بس ما نه د او په کې چې په فلمونو کې غانو مانو کې هټاس نه نه قانون کې نه په انصاف فلم کې د جوړ شوی و انصاف ها او په خستګول کې ډاکټرن جوړ شوی ما او بیا د میک اپ بدل او ایس پی شوی ها په دې دوه فلمونو ما ته وایي دا خان ویلي چې موږ فلم جوړو هاي کې د انسپکټر رول دی هغه ورته دا د نیو ماته د اجازه نشته ها زه نشم نو خیر دغه هوټل ده شوټینګونه شروع شو یو دغه نه هغه وخت کې ډېر راشل د دې ټول یعنی رش ډېر زیات و دا فلمونه د فلم په ډېر زیات ټیک واټ او ټیک کوم دا شی شروع تاسو کار کوئ چې اخر یو دما او د بینه پس پر ازو نو بیا به خېری خبرې کوم